انګریزان مختلف ریسرچونه کوي. دا ریسرچ یې کړی چې په دنیا کې کم خلک سکون والا دي او پر سکون زندگی تیروي، ټینشن نه لري او خوشحاله زندگی تیروي. دوی د دې ریسرچ دپاره ډېر سفرونه کړي وو، مختلف ملکونه یې کتلي وو. اخره کې دې نتیجې ته دوی رسېدلي وو چې کوم د یو دین تابع خلک دي هغه په دنیا کې پر سکون دي. که هغوی سره دنیا شته او که نشته، هغوی سره کمال شته او که نشته، که د هغوی زندګي هر څنګه ده خو دوی مطمئن دي. د دوی تعلق الله تعالی سره دی. دا خبره هم نیمګړې ده. اصل خبره دا ده چې چا د صحیح دین لکه په دې وخت کې دین اسلام دی د دې صحیح تابعداري وکړه او په دې باندې د الله ته رسیږي او جنت ته رسیږي او د الله تعالی رضا ته رسیږي. او الله تعالی یو مقام کې فرمایي چې ورضوان من الله اکبر. په دنیا کې ډېر نعمتونه دي، اوچت نعمت الله راضي کول دی او د الله رضا ده. نو څوک چې د الله په رضا کې لګي نو دا پر سکون زندگی تیروي، دا به خوشحاله زندگی تیروي، دا به مطمئنه زندگی تیروي. اگر چې د جب به خالي وي، د سره به د اوسېدو دپاره خپل کور هم نه وي، د دپاره به د خوراک څه خاص اسباب هم نه وي، د اغوستو دپاره به څه خاص جامې هم د سره نه وي، د ګرځېدو دپاره به د سره خاص سورلی او موټر هم نه وي، لیکن دا به ډېر مطمئن وي، دا به ډېر خوشحاله وي. د ده چهرې نه به هغه خوشحالي معلومیږي.